ګرانو کتونکو زه یم اویس محمود او تاسو ګورئ اباسین خبر. نن خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې کم درخواست جمع کړی و عدالت کې هغې ته راهداري ضمانت چې دی هغه میلاو شو. نو ضمانت چې دی هغه جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس چې دی صاحبزاده اسدالله صبراحي کې 2 رکنی بینچ چې دی هغه فیصله وکړو او دې فیصلې دوران جسټس اشتیاق ابراهیم ورته ویل چې مونږ پنجاب پورې چې ذمہوار یو تعالی راهداري ضمانت ورکو ولې چې ته یو وزیر اعلی او وزیر اعلی باندې ډیر بوجي د صوبې او د قانون بوجي. نو دې حواله سره هغه ته 17 دسمبر پورې چې دی هغه ته راهداري ضمانت ملاو شو. نو هغه نه پس د وزیر اعلی چې دی هغه میډیا سره خبرې کولو نو هغه دا ویل چې مونږ خپل 24 نومبر لا چې کوم بانی پی ټی آی عمران خان چې دی هغه فائنل کال کړی دی چې احتجاج چې دی هغه به کیږي. نو هغه د لپاره مونږ تیار یو. نو پنجاب حکومت چې دی او یا حکومت چې دی د لپاره چې مونږ د لارم ایساری یا کندې کوي یا د سره حواله سره نور څه کوي نو مونږ د لپاره تیار یو. مونږ پر امن وضو اور د هغه عمران خان د کال 24 نومبر باندې چې هغه فائنل کار ورکړی دی چې احتجاج وکړي نو مونږ پر امن به وضو او پر امن چې دی هغه احتجاج کوو. نو د حواله سره ډیر خبر راځي چې 24 نومبر باندې د یو ځل بیا چې دی هغه دنه به کېږي پی ټی آی والا. نو دې ځل به ګورو چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره دا خیبر پختونخوا عوام به وځي یا پنجاب عوام به وځي یا د سره چې څومره صوبه کې دا پی ټی آی ټولو صوبه کې یا ټولو پاکستان کې څومره پی ټی آی کارکنان دي د عمران خان کال باندې 24 نومبر باندې وځي یا نه وځي دې به ګورو 24 نومبر باندې. میرے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجود ہے. سر بتائیں کیا تیاری ہے؟ رات کو بھی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے سر. ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے. جی سر ہم ہر وقت تیار ہیں, ہر دم تیار. کیا ڈفرنٹ حکمت عملی ہوگی اس بار؟ حکمت عملی تو اب یہاں نہیں بتا سکتا نا, حکمت عملی بس طے ہوگی. بتائیں کہ ہر بار بند کیا جاتا ہے اسلام آباد کو, آپ کو مشکلات ہوتی ہے, کیا کہیں گے؟ بس یہ زیادتی ہے. دیکھیں ایک پرامن ہمارا ایک اگر ہمیں کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے تو اس کو ہمیں آئین میں جو ہے نا ہمیں تحفظ ہے اس چیز کا اور ہمیں اجازت ہے اس چیز کی. اس پہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بار بار راستے روک کر اور یہ شیلنگ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, ربر بلیٹ استعمال کرتے ہیں, خندقیں کھودتے ہیں. اور یہ جو ایک طریقہ ہے غلط ہے. ایک جمہوری ملک کے اندر جب آئین میں ہمیں ایک حق دیا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا, کارروائیاں کرنا جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب یہ بھی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی اس کے لیے ٹرین ہو چکے ہیں. ہم نے اس کا سر کیا نکالنا ہے. آئی جی پی کے خلاف جو مقدمہ درج ہونا تھا اس میں کیا وہ ہے سر؟ آپ دوبارہ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے یہ عدالت میں جو چیز چل رہی ہے وہ عدالتی بات میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں. وہ انشاءاللہ اپنا کیس چل رہا ہے, وہ فالو اپ ہو رہا ہے اس کا.